سلامونه علیکم، هیله احترامات هیوادوالو په دې هیله چې له خپلو کورنیو سره په هر ځای کې چې یاستئ ښه اوسئ، خوشحاله اوسئ. نن مې وغوښتل چې د خپل د زړه کیسې له تاسو سره شریکې کړم. زما د زړه خبرې، زما د ماشومتوب خبرې. زه کله چې 10 کلن وم نو خپل پلار مې له لاسه ورکړ او ډېر زیات ډېرې ستونزې مې په ژوند کې ولیدلې. زه غواړم چې تاسې له یتیمانو سره، ماشومانو سره، البته په دې اوسني حالاتو کې د هغوی په سر باندې لاس کش کړي، د هغوی لاسونه ونیسئ او که مو توان کېږي ورسره مرستې وکړي. نو زه د هغوی د زړه خبرې او د خپل ځان د زړه خبرې نن له تاسو سره شریکوم. افغان ماشوم یم څو خبرې کوم، په خپل نوبت نن ماته راکړي. یتیم ماشوم یم څو خبرې کوم، په خپل نوبت نن ماته راکړي. د وږي ناس مې څوک پوښتنه نه کړي، چې مې نه اورېږي راکړي. یتیم بچی یم زما غم به اوس خوري، که نه نو ورشي زما پلار راوړي. زه سرپرست د خویندو وروڼو یمه، کار پسې ګرځم ماته کار راکړي. زه په وهلو مخته یم خیر دی، که چیرې بد وایم ګزار راکړي. یتیم ماشوم یم څو خبرې کوم، په خپل نوبت نن ماته راکړي. ټول ماشومان سهار مکتب په لور ځي، ماته همزولې پیغور راکوي. چوپه خوله پاتې شم وزورېږم، پټ پټ خپل ځان خورم ډېر زور راکوي. په تشه ګېډه مزدوري پسې ځم، خپل قسمت هر سهار چای سپور راکوي. ورځ کې تڼاکې مې د لاس ماتې شي، د شپې مې مور لاس ته ټکور راکوي. زما په زړه کې د غربت اور بل دی، ستاسې حضور ته مې ګیلې راوړي. که زړه را وسپړم اور به واخلئ، سلګۍ مې څو وړې راوړي. که زړه را وسپړم اور به واخلئ، سلګۍ مې څو وړې راوړي. یتیم ماشوم یم څو خبرې کوم،